السلام علیکم، زیم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. ټول اول سر خبرونه. د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې د نورې تیزۍ اطلاعات راغلي دي. د کرونا وایرس د خورېدو په سبب باندې په اسلام آباد کې سیکټر جی 9 او د جی 10 کوڅې بندې کړې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ ټاسک انصاف ټایګر فورس ته د حواله کولو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پبلک سرویس کمیشن د اجلاس صدارت وکړ. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د قومي اسمبلی سپیکر په صوابۍ کې د اوپن ایر جم افتتاح وکړه. وزیر اعظم د معاون خصوصي عاصم سلیم باجوا استعفا منظوره کړه. د سند وزیر تعلیم سید غنی مطالبه کړې ده چې د مولانا عادل د قتل په کیس کې شیخ رشید هم شاملي تفتیش کوي. په کوټ کې د فایرنګ په نتیجه کې 4 کسان مړه شو. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق د فیملی ګالا تقریب ته وینا وکړه. د مشهور کرکټر کریس ګیل د ګردو په بیماری کې د مبتلا کېدو اطلاعات راغلي دي. د اطلاعاتو مطابق طالبانو خواهش ظاهر کړی دی چې یو ځل بیا ډونلډ ټرمپ ته امریکې د صدارت انتخابات وګټي. د موټروې د زیاتی کیس د مرکزی ملزم د گرفتاری اطلاعات راغلي دي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې د نورې تیزۍ اطلاعات راغلي دي. د طب د ماهرینو د وینا مطابق په ملک کې د کرونا بل لهر راتلو والا دی. د اطلاعاتو مطابق د کرونا وایرس د خورېدو له سببه په اسلام آباد کې سیکټر جی 9 او جی 10 کې ټولې کوڅې سیل کړې شوې دي. دلته د پولیس ځوانان ځای په ځای باندې تعینات کړي شوي دي. پولیس ته په دغه علاقه کې په تلونکو راتلونکو خلکو د نظر ساتلو هدایات جاری کړي شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ قابو کولو ټاسک انصاف ټایګر فورس ته د حواله کولو فیصله کړې ده. د اطلاعاتو مطابق د ایشېدلې غوښې کیلو 252 د اګو درزن 160 روپۍ او د ډوډۍ قیمت 10 روپۍ د مقرر کولو تجویز دی. وزیر اعظم ویلي دي چې فورس به د وړو دالو او د چینو د قیمتونو په باقاعدګۍ سره جایزه اخلي.
رضاکار فورس به په روزانه بنیادونو باندې قیمتونه چک کوي. وایي چې ټایګر فورس به په پورټل باندې اچولی کیږي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې ده چې په هفته کې به دنه د ټایګر فورس سره په دې سلسله کې ناسته کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پبلک سرویس کمیشن د اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی په دې موقع باندې هدایات جاری کړل چې د ملازمینو د برتۍ عمل د تیز او معیار د یقیني جوړ کړی شي. دا خبره هم وکړه چې د پبلک سرویس کمیشن د استعداد کار د زیاتولو او ښه کولو ضرورت دی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش خبري کانفرنس ته د وینا په دوران کې وی چې اپوزیشن د کرپټ خلکو ډله ده. د زیاته کړه چې د اپوزیشن تحریک به ارومرو د ناکامۍ سره مخ کیږي. دا خبره هم وکړه د سوات دیره د پیښور نه د ډیرو پورې موټرویز صنعتونو ته د ارزانې بجلی ورکول، د تعلیم او د صحت په شعبو کې د اصلاحاتو عمل جاری دی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په ثوابۍ کې د اوپن ایر جم افتتاح وکړه. د په دې موقع باندې د افتتاح نه پس دعا وغوښته. وزیر اعظم عمران خان د معاون خصوصي عاصم سلیم باجوا استعفا په باقاعده توګه باندې منظوره کړه. د سین وزیر تعلیم سید غنی خبري کانفرنس ته د وینا په دوران کې دا مطالبه وکړه چې د مولانا عادل د قتل په کیس کې د شیخ رشید هم شامل تفتیش شي. د زیاته کړه چې شیخ رشید دې ردې خبرې وضاحت وکړي چې دته د دهشتګردو د کاروایو پیشګي اطلاعات څنګه راځي او څوک یې ورکوي. د شیخ رشید دا طرز عمل خدا خبره ثابتوي چې د دهشتګردو سره میلاو دی. په کوهاټ کې د فایرنګ په نتیجه کې 4 کسان په موقع باندې مړه شو. د اطلاعاتو مطابق میکائل نومې سړی د خپل خاندان د نورو کسانو سره د جنازې نه واپس راتلل چې په لار کې په مخالفینو حمله وکړه. دا اطلاعات هم راغلي دي چې یو حمله کوونکی هم مړ شوی دی. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق پیملی ګالا تقریب ته د وینا په دوران کې وی چې قام ته د ټایګر فورس نه د ارزانو سیزونو ضرورت دی. د زیاته کړې ده چې وزیر اعظم د قیمتونو معلومولو کار داسې فورس ته حواله کوي چې هغې د مخکې نه وړه او چینی په پاکۍ سره خوړلي دي. د اطلاعاتو مطابق طالبانو دا خواهش ظاهر کړی دی چې یو ځل بیا د امریکې د صدارت انتخابات ډونالډ ټرمپ وګټي. بلې خواته د راغلو اطلاعاتو مطابق د ډونالډ ټرمپ پوزیشن مضبوط دی او وایي چې د ګټه یقیني ده. د راغلو خبرونو مطابق د کرکټ مشهور بیټسمن کریس ګیل د ګردو په بیماری کې مبتلا دی. وایي چې د دوبۍ په یو هسپتال کې دا وخت زیر علاج دی. د موټروی د زیاتی کیس د مرکزی ملزم عابد د گرفتاری اطلاعات راغلي دي. وایي چې د پولیس گرفتار کړی دی او ډیر ژر به د لاهور ته را منتقل کی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کړئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.